السلام علیکم ستړي مسئ جوړ په خیر له سکون نه مو د دې ساعت لنډو وروستیو خبرونو ته رکلی زه حافظ احمد نصرت یم. هلمند کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د روان زیږدیز کال له پیله تر دم ګړۍ مو 18,000 ناروغانو درملنه کړې ده. هلمند کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مسؤلین وایي چې د روان زیږدیز کال د لومړۍ میاشتې له پیله تر دم ګړۍ د شاوخوا 18,000 ناروغانو چې اکثریت یې معلولین او معیوبین دي درملنه کړې ده. د دوی په خبره دا ناروغان د هلمند مرکز لښکرګاه ښار او مختلفو ولسوالیو ترڅنګ د لویدیځ زون څخه هم مراجعه کړې ده. بلخوا بیا د هلمند یو شمېر معلولین او معیوبین د دې کمیټې د روانو فعالیتونو خوښي څرګندوي او په وینا یې باید حکومت او مرستندویه بنسټونه ورته پاملرنه زیاته کړې. دوی وایي ورځنی ژوند کې له ستونزو سره مخ دي او اقتصادي بحران ژوند نور هم تریخ کړی دی. د افغانستان او ترکمنستان په سرحدي سیمه کې لنډمهاله بندر جوړیږي. مالیې وزارت په یو خبرپاڼې کې ویلي چې دغه وزارت د ګمرکونو او عوایدو معین عبدالمتین سعید په مشرۍ یو پلاوی ترکمنستان ته سفر کړی دی. د خبرپاڼې پر بنسټ په دغه سفر کې د افغانستان او ترکمنستان د سرحدي سیمې اسلم چشمه کې د لنډمهاله بندر په جوړېدو خبرې شوې دي. همدا راز افغان پلاوي له خپل لوري د ټاپي پروژې د عملي کولو بشپړ ډاډ هم ورکړی دی. افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو پر ملاتړ د اروپایي ټولنې ټینګار. اروپایي ټولنې د معلولین نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دغه کسان په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو په ترلاسه کولو کې له خنډونو سره مخ دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو د ملاتړ پر خپل ژمنتیا ټینګار کړی دی. د ایران له لوري اسلامي امارت ته د 1500 افغان بندیانو د لومړ راستول. د ایران د عدلي وزارت د بشري حقونو او نړیوالو چارو مرستیال اسکر جلیان خبر ورکړی چې تهران د افغان بندیانو د 500 کسیز لومړ اسلامي امارت راستولی دی. د ایراني رسنیو د راپور له مخې دغه لومړ لاستولو یې موخه د افغان بندیانو د هویت تایید او پیژندنه ده. جلیان همدارنز ویلي چې په ایران کې له 8,000 زیات بهرنیان بندیان دي چې ډیری افغانان دي. د ایکو غونډې په څنډو کې د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو کتنه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار مشهد کې د ایکو غونډې په څنډو کې له خپل ایراني سیال عباس عراقچي سره کتلې دي. په دغه کتنه کې دواړو لورو د سیمې او نړۍ د وروستیو بدلونونو او د ایران او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي. دا له سکون نه د دې ساعت لاندې وروستي او مهم خبرونه زموږ روانې خپرونې واورئ. له سکون راډیو سره اوسئ.